د خاوند سره شوخي. سلام، ستړي مشئ، زموږ پښتو سټوري چینل ته ښه راغلاست. یوې ښځې خپل خاوند ته په یو ورقه ولیکل: نوره ستړې شوې یم، له تا سره ژوند نشم کولی، تا پرېږدم او زه لاړم. ورقه یې د کټ په سر کېښوده او تر کټ لاندې پټه شوه. خاوند چې راغی ورقه یې راواخیسته، له ویلو وروسته یې ښه په زور زوره وخندل او په ورقه یې یو څه ولیکل او بیرته یې کېښوده. ټلیفون یې راوویست، غوږ ته یې ونیو او ویې ویل: هلو ګرانې، ښځه مې ولاړه، ډېر خوشحاله یم، زما او ستا لپاره ډېر ښه چانس دی، ته مې ډېره یادېږې، چیرې یې چې درشم. او له کوره بهر ووت. ښځې چې دا خبرې واورېدلې سترګې له اوښکې راډکې شوې، سلګۍ یې ونیوله او په مات زړه یې ورقه راواخیسته چې خاوند یې پکې لیکلي وو: ای لیونۍ، د کټ لاندې ستا پښې ښکارېدې، زه ولاړم، ډوډۍ راوړم، څو دسترخوان اماده کړه، مینه درسره لرم. یادونه: په ژوند کې تر هر څه اعتماد او باور مهم دی، نو په هر ځل ازمایلو ملګري مه مجبوروئ چې بد شي. ژر قضاوت مه کوئ، شاید موضوع بل ډول وي، ستا فکر بل ډول. ملګرو، خدای دې وکړي چې قصې نه مې یو څه مطلب اخیستی وي. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ پښتو سټوري چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښې چارې.